سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ قدرمنو اورېدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واوسئ شخصیت خپرونه ده چې همدا لحظه په ژوندۍ بڼه راپیل شوله د دې خپرونې کوربتوب قدرمنو دوستانو زه فضل حق هادي کوم او خپرونه طبعا د هغو اشخاصو پر ژوند باندې غږېږي چې دې ټولنې ته کار کړی او دې ټولنې ته زحمت ایستلی وي لکه څنګه چې په تېره خپرونه یا په تېره اونۍ کې زموږ سره هم دغسې یو شخص و او نن هم دغسې یو درون شخصیت زموږ سره میلمه دی په خپرونه کې د ده پر ژوند غږېږو د ده پر لاسته راوړنو غږېږو قدرمنو دوستانو او هیره دې نه وي قدرمنو دوستانو زه د دوی ځای ته راغلی یم زه ورته راغلی یم د دوی یوه کارځای ته راغلی یم دا چې دا د دی هم مصروفه دی میده دا به څوک وي دا به تاسو ممکن د غږ سره اشنا واوسئ او یا هم د څېرې سره اشنا واوسئ نن په شخصیت خپرونه کې راسره محترم سمیع الله چنار دی او د ده پر ژوند او لاسته راوړنو غږېږو د دوی اشپزخانې ته راغلی یم دا د دی میده په غوښو اخته دی غوښې میدې وي سلامونه ستړي مه سئ وعلیکم السلام اول تاسو ته بیا ټولو اورېدونکو ته زما سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ته هم روغ او جوړ یې او تر دې ځایه پورې په خیر راغلی او اورېدونکي به هم دا مال ټول روغ او جوړ یې او د صحت په جامو کې به نغښتي بس تا ته دې خدای خیر درکړي چې زموږ تر ځایه دې ځان راورسوي او موږ د دې وړ وبللو چې ستا سره څه په اصطلاح بانډار وکړو مجلس وکړو او د ملګرو سره د اورېدونکو سره وکړو الله دې ژوندی لره خیرونه یوسې محترم چنار صاحب موږ هم خوښ یو چې بیا هم مصروفه یاست اخته یاست بیا هم موږ ته وخت راکړئ خپل قیمتي وخت موږ ته راډالۍ کړ ډېره زیاته مننه قدرمنو دوستانو په کندهار کې د هغه مخکښو ممثلینو څخه محترم چنار صاحب هم هغه مخکښه ممثل دی چې په اوس په داسې په لنډه وخت کې تر ډېره حده پورې شهرت ترلاسه کړ د کندهار او سیمې نوموتی شاعر نه البته ممثل د شاعرانو سره ډېر وخت کله شاعرانو سره زیاتره وخت ناست یو نو بس هغه نوموتی شاعر چې موږ وایو زیاتره وخت اوس هم ځینې وخت څوک نوم چې یادومه بس نوموتی شاعر خوله راسي هغه شی په دماغ کې ثبت وي نو قدرمنو دوستانو نن به دی هم خپل په باب د تمثیل په باب څنګه تمثیلي ډګر ته را داخل سو تر دا حده پورې څونه کلیپان جوړ کړي څونه فلمونه او څونه ډرامې او داسې نور سریالو کې کار کړی دی نه دی کړی پر دې ټولو به دی خپله موږ ته وضاحت راکړي او تاسو به هم په خبر سئ او که چیرې بیا مو غوښتله چې د ده مثلا فلمونه یا هم کلیپان یا تمثیلي پارچې وګورئ هغه د رسم هم تاسو ته در وښیي ښاغلی چنار صاحب دا چې په لومړي قدم کې چې ستاسو پر کار وغږېږو ښه دی او که یا پر تمثیل باندې وغږېږو ستا څنګه خوښه ده زما پر ما باندې فرق نشته وایي څنګه د یارانو خوښه نو چې ستا خوښه وي د هغه ځای راپیل کړه قدرمنو دوستانو هیره دې نه وي چې چنار صاحب او چې په کلیپانو کې ورسره لوبېږي محترم زر عطاالله زر دوی دواړه وروڼه چې دلته په عینو مینه کې د ماین پاورې سره خپل یو شخصي رستورانت لري چې دوی دواړه خپل اشپزان هم دي ماشاءالله نو دغه د دوی خپل په دغه شخصي کار بوخت دي او تر څنګ یې دوی بیا د هنر په ډګر کې یعنې د تمثیل په ډګر کې تمثیل هم کوي الله دې ژوندی لره نو د اشپزي پر باب هم غږېږو او د تمثیل په باب هم غږېږو داسې پسې ورتېرېږو نور د شخصي ژوند اړوند هم سره غږېږو زه اماده خو یو نو ماشاءالله ښه لومړی به راسو دې ته چې څومره وخت کېږي تمثیلي ډګر ته را داخل سوی په کوم فکر په کوم هوش یعنې تشویق و او که خپله ذوق دې و یا تشویق خو باید ووایم چې بدبختانه تشویق په لوی سر کې خو بیخي په پښتنو کې چندانې نشته موږ تاسې په سیمو کې تشویق د تمثیل پر برابر نشته خو بیا هم هغه وخت تشویق پیدا کېږي یا تا ته خلک تشویق درکوي چې ته په خپل زور سره ته په خپل ټوله طاقت او خپل ټوله هوډ سره ته یو داسې څه وکړې داسې شی ټولنې ته وړاندې کړې چې خلک مجبوره شي چې تا تشویق کړي یا ستا صفت وکړي نو دا د صفت و د تشویق خبره څه پاته سو د دې سره ما د تمثیل سره د لوی سره ما شوق درلودی یعنې اوس دا د عیسوي کال چې روان دی 2025 دی یعنې په 2014 په 12 کې تقریبا ما به دغه په مکتب کې کښنې
هغه د سټیج ډرامې وو، یو کوچنی کلیپ وو. کلیپ خو نو هغه وخت کې نه وو، مطلب تمثیل مې کوي د خلکو مخ ته، د همصنفیانو مخ ته. د هغه رئیس ما دا شوق درلودی. بیا چې دا زمینه برابره سوه، ټلیفونان سو، ټیک ټاک سو، فیسبوک سو، یوټیوب سو، پر مې نو سم مخ ورته راواړوی. خو بیا هم په دې کې بیا ډېر کار یا ډېر کوښښ د مشر ورور حیات الله کاکړ را سره دی. د هغه وروسته بیا عطاالله زر، ما او عطاالله زر خو نو بیا داسې وو چې سره ملګري وو تقریبا. د ورورولۍ هغه د ورورګلوۍ دغه ختمه سوه. د ورورګلوۍ کې د ننه پسې ملګري هم سو، انډیوالان هم سو. نو بیا مو دا شی سره راپیل کړي، بیا مو په ګډه راپیل. لومړي سر کې موږ دې ته هڅولې حیات الله کاکړ. ښه، ماشاءالله ماشاءالله. قدرمنو دوستانو، حیات الله کاکړ خو تاسو خپله پېژنئ چې د ملي غږ راډیو د امتیاز څښتن دی. سمیع الله چنار او همداشان عطاالله زر، دا دواړه د محترم کاکړ صاحب کشران وروڼه دي. حتما به دوی په لنډ وخت کې ډېر شهرت ترلاسه کړي. ولې د چا وروڼه دي؟ د محترم کاکړ صاحب هم د کندهار او سیمې نوموتی ممثل دی او پیژندل شوی ممثل دی، او داسې په ترجمو کې ډېر کار کړی دی چې ښه نوم لري په کندهار او په ټول افغانستان کې ښه نوم لري. دا چې کاکړ صاحب ورته هڅولی یاست، دا چې کاکړ صاحب دې فیلډ ته را داخل کړي یاست چې تاسو باید تمثیل وکړئ، څونه وخت کېږي تمثیل مو کړی دی او په دغه مده کې څونه فلمونه یا هم څونه کلیپان مو جوړ کړي دي؟ حساب یې در معلومیږي تقریبا؟ موږ په ما درته وویل، ما خپله شخصا یعنې د 2012 یا 14 رئیس را شروع کړی چې هغه مهال زه ډېر کوچنی وم یا کشر وم. بس دا یو ځای ما چې مې یو فلم یو شی ولیدی، نو بس د هغه څه په دا متاثر سو. بیا دا و چې مشر ورور کاکړ صاحب چې ما درته وویله، هغه به هم پر دې څه نه راته ویل او هغه هم په د هغه تمثیل اخته و. عموما داسې دی د انسان په کور کې چې د چا پلار ډاکټر وي، نو دی کوښښ کوي چې هغه ډاکټر سي. د چا پلار یو انجینر وي، دی کوښښ کوي چې انجینر سي، چې د پلار مې څونه بیا په هغه صورت په بیخي چې د هغه انسان قدر کېږي، ډاکټر قدر کېږي، انجینر، داسې هر فیلډ چې هره برخه چې د ژوند چې هغه مشران چې شي هغه رقم وي، کشران هم راپورته کړي. دا یو متل دی، وایي د باز د ځالې به باز الوزي، د ټپوس د ځالې به ټپوس الوزي. که څه هم دا پر هغه طرف دی، خو دغه چې دی دا مثال، دا رقم مثال دی چې څوک په کور کې کم چاته ګوري هغه څه متاثر کېږي هغه کوي. نو موږ تمثیل له هغه رئیس شروع کړي. اوس تقریبا کم از کم په یوټیوب په میډیا کې موږ ویډیوګانې جوړې کړي دي، څه کم یعنې ډېر کم نه، څه کم 600 ویډیوګانو ته رسېږي. 600 په څونه موده کې؟ په 4 کال په شاوخوا کې. ماشاءالله. یعنې ستا د تمثیل یعنې ګر سره په عموم کې چې تا کلیپان جوړ کړي دي 600 کلیپان شاوخوا کېږي او په 4 کاله کې؟ هو بالکل. هغه هم په تېر 4 کاله کې هم 600 کلیپ څه کم، یعنې یو 15-16 کم چې دقیق معلومات نشته راته چې څونه کم دي، 14 دي، 18 یا 13 دي، څو کم دي، بس په دونه لږ څه کم 600 کلیپ موږ تقریبا جوړ کړي. دغه کلیپان داسې د هغه که درته ووایم هغه دقیقې معلومې دي، ساعتونه دي، دقیقې دي، لږ اوږده و لنډې څونه به وي تقریبا؟ اوږده یې تر څو پورې رسېږي او لنډې تر څو؟ اوږد شی مو یا اوږد کلیپ مو تر اوسه پورې تر 12 دقیقې بلابد نه دي جوړ کړی، او لنډ شی خو نو لنډ کلیپ چې دی هغه مو 10 ثانیې مو جوړ کړی دی، 20 ثانیې 10 ثانیې داسې بیا در 12 دقیقو پورې. هغه لنډ چې دي هغه شارټ ویډیوګانې دي چې د یوټیوب په اصطلاح زموږ په اصطلاح په سټوري کې راځي، د فیسبوک په سټوري کې راځي. اوس د فیسبوک ریلز هم شته، د ټیک ټاک لپاره کارېږي پسې دغه شارټ ویډیوګانې. دغه فارمټ چې دی داسې اوږد دی، لینډسکیپ چې ورته وایي، او اوږدې ویډیوګانې چې جوړو د یوټیوب دپاره هغه به په پورټریټ په دغه افقي کې جوړو، افقي عمودي کې نه، دا یو هغه ولاړې دي، یو دا پروته دي چې د مثلا خبرې دې پرې کوم د پلازما او د پاره مثلا د ټلویزیون او د ټلیفونانو د دې ټول لپاره. نو دا ګر سره ګډ کې دا ټوله تقریبا 600 کېږي. او ښه شی چې مو عموما جوړ کړی دی هغه یو څه راسه ورسوي دي، په خاطر د دې چې په هغه کې د پلار رول، د ورور رول، د بل چا هغه څه د 12 دقیقې تر 10 دقیقې رسېدل دي. لکه هغه زموږ ستوس وطن فلم هغه تقریبا 8 نه دقیقې و شاوخوا. نو ښه شی چې جوړوي هغه داسې جوړوي. دا نور شارټ ویډیوګانې د موږ ستوس د
ولس د خندا دپاره د یو ګړي مسکا د ساتیري دپاره هغه لنډ شان جوړ ښه ډېر ښه الله دې غمونه مه راوینه دا چې قدرمنو دوستانو ډېر پر دې باب ونه غږېږي یوټیوب و فیسبوک و مثلا ټیک ټاک باندې ډېر به پر چنار صاحب وغږېږو د ده پر ژوند بیا وغږېږو د ده په مسلک وغږېږو همداسې هم د ده پر دغه اشپزي یعنې چې دی خپله یو اشپز دی د دغه رستورانت اشپز دی واوا رستورانت نو د اشپزۍ په باب یې ورسره وغږېږو ځکه دی د اشپزۍ تر څنګ یو نوموتی ممثل دی ځکه مخکې دی اشپز نه و که اشپز و بیا ممثل سو یا ممثل سوی خو نو چې زه د ځان سره فکر کوم ځان د 2014 12 رئیس یعنې د اشپزۍ څخه در مخه و اشپزي خو داسې دی هغه زموږ ستوس ته هغه په اصطلاح د کور د یو رزق روزي و د دې دپاره سړی باید یو کار وکړي ماشاءالله او په نور نړۍ کې چې دی هغه تمثیل ته بره کار وایي بره کار وکړي دا چې په افغانستان کې متاسفانه تمثیل دونه عاید نه لري چې انسان دی د تمثیل د لاسه د تمثیل د رویه دی پیسې راوړي یا د کور په وچلي نو د هغه سره تر څنګ کار مهم دی کار باید وکړو تمثیل هم باید وکړو ښه ډېره زیاته مننه قدرمنو دوستانو د تمثیل څخه وروسته دی بیا اشپز دی څه ډول اشپزیانې کوي دا د اشپزیانو په باب هم در سره وغږېږو البته د چنار صاحب سره به وغږېږو او دوی به معلومات درکړي ښه چنار صاحب دا خو د چرګ غوښې دي و ښه دا داسې کوچني کوچني ګولې ځینې جوړوې چې بیخي داسې څونه درته ووایم د کوچني ګوله یې مثلا لکه د کوچني ګوله کوچنی خوري لکه پلمیټ لکه پلمیټ یا د پلمیټ خو نو دونه نه لکه غټ څلورکنجه پلمیټ هغه تروه پلمیټ داسې دی دا چې د چرګ سینه ده یوازې د چرګ سینه یوازې د چرګ سینه ده هډوکي ویشی نشته پکښې دا بیا داسې میدومه کوچني کوچني ټوټې بیا غوړي مساله ویشی ور واچوم برای بیا سره کم بیا نو پیزا و پیزا رول دې شان ټول ویش ښه اول دا غوښې سره کېږي بیا نور مواد دې ورسره یوځای کېږي اول نور مواد سره یوځای کېږي چې دوی په هغې کې خیشتې سي د مساله و دا او بیا سره کېږي دغه داش ته اچوم بیا په نیم ساعت وروسته بیا راباسم یعنې په نیم ساعت کې تیارېږي ښه ښه بارنو بیا بس څو ډوله خواړه پخویدل یې اوس موږ 3 ډوله لرو د یو خو هغه جوس و آیسکریم دی او په اشپزۍ کې چې دی هغه 3 ډوله دی پیزا د پیزا رول دی او شاورما رول دی ښه یعنې دغه درو سرو ته دغه غوښې ولېږي او که پیزا ته نه ولېږي یا د درو سرو ته دغه غوښې واچوو ښه 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 بیا نور مواد بیا جلا دي چې هغه بیا له تورلیو د غوښې ځینې برخې ځینې بېلوي هلته جلا کوې هغه پلا چې پکښې کې موږ ستاسو دا ورته وایو پلا موږ کوچنیوالي پردې ورته ویل دغه پلي و پردې و دغه کلک هغه کړپندوکی هډوکی نه دی هغه چې هم خوړل کېږي ژول کېږي خو لږ کلک زه هغه شیان بیا ځینې ایسته کوم ښه دا په عموم کې نفش کې راځي باید دا یوازې باید پسته غوښه زموږ ملګرو په خوله کې ورسي واه ماشاءالله ماشاءالله څنګه دي ګراکان مو ګراکان ولا ښه دي شکر دی الحمدلله ګراکان مو تر ډېره حده پورې به زه هم مینهوال وي څه ډول دي مینهوال مو تر ډېره حده ګراکان دي زه دغه وایم ګراکان مو تر ډېره حده نه دي مینهوال ښه ښه مینهوال مو تر ډېره حده ګراکان ښه دا څنګه دا داسې چې مینهوال چې راسي هغه ګراکان ښه ګراکان چې دي هغه پخوا سي ګراکان ګراک د ګراک په نظر راځي مینهوال چې راسي عجیب شی مې وخوره هغه پسې ګراک هم سي دا چې مینهوال مو ګراکان دي د ګراکانو رویه څنګه ده البته د مینهوالو سره پازابوي مو در ډېره د پورې ځکه دوی خو پازابېدل نه کوي اصلا دوی کوشش کوي چې ستاسو سره وویني ستاسو سره مثلا یو عکس واخلي یو مجلس سره وکړي نه رقم انسانان راځي ځینې غواړي چې مجلس وکړي ځینې غواړي چې د دوی دا فکر د دوی دا سوچ چې زموږ ساعت را تېر کړي ځینې دا فکر چې موږ د دوی ساعت ور تېر کړو نو هر رقم انسانان راځي ښه زیاتره کوم انسانان دي زیاتره دا انسانان دي چې موږ باید د دوی سره کښېنو او د دوی سره بانډار وکړو هغه اوس زه هر وارې زه په دې ارمان یم کاشکې ما یا یو دغه کار چې موږ تاسو ورته ناست یو څه خواپا کې کاشکې ما یا رهنمایي کولی یا هم یو د موبایلو دوکان وای یا یو بل کار وای یو دفتر وای بارې چې دوی راتللی کښېنستلی دي موږ به ورسره کښېنستلي وای دا چې و اشپزخانه ده لکه اوس چې ته ما وینې چې زما لاسونه په غوښو یا چاړه راسره دا شا تا دې لګېږي میده غږ کوي لکه هغه د
هسپتال د عادي اوس یې غږ وکړي دا شاته چالان دي دا شپه لکه تنور نو چې یو شی پکښې کي که دې ورته پام نه یا ورته ولاړ نه نو هغه سوځي دا چې دا شیان زموږ زده دي یا موږ زده کړي دي دلته ورته ولاړ یو نو په دې خاطر ځینې مینوال ولا راسه خوابدي کېږي یا راسه ناراضه کېږي په دا خاطر چې ته نه ولې موږ ته نه راوځې یا ته نه ولې موږ سره مجلس نه کوې نو زه باید د هغو څخه زه بخښه وغواړم او زه باید ورته وایم چې ستاسې لکه څونه چې تاسې ما ته مهم یاست هغونه ما ته څو چنده کار مهم دی ځکه چې ما کور په اصطلاح د کور وګړي مور پلار و هر څوک چې هغه مې ټوله پرېښي دي زه راوتلی یم کار ته چې بېرته ماښام دوی ته ورځمه زه باید په ډک لاس ورسمه چې ما یو شی ګټلی دي او که زه مجلس وکړمه زه بانډار وکړمه هغه کم څه لاس نه راته راوړي بله الله مو ژوندي لره اشپزي د چا څخه زده کړله اشپزي یو خو د عامو خاص اشپزي ده خو انسان باید خپل زده کړي بینډیو کډو د کور شان پټاټي دا باید سړی خپله کور زده کړي او پاته سو دغه پیزا و پیزارول چې دي دا مو علیحده یو استاد راته راوغوښتی نو هغه یو 2 میاشتې موږ ټرین کړو بالا راسره اخته و نو چې هغه ولاړ بس دا دی بالا موږ خپله وسختاري استاد مو له کومه ځای راوغوښتی استاد مو د پاکستان څخه راوغوښتی ښه یعنې دغه اوس کله چې تاسو دغه غوښې زده کړې پرې مو کړلې بیا وروسته را دلته ګډوي مثلا نور دا کوم مواد چې تاسو سره کوم مسالې او نور شیان خپله اندازه لري او که نه بس هغه موږ چې په ډکې ورباندې چور یا دا خو زموږ ته کورو ښځې چې دي یو ورځ یې دونه مالګو راچولي یو ورځ یې لږ راچولي بل ورځ بلمنګې بل ورځ خمیرې نو دا په دې خاطر چې اندازه نه ده معلوم موږ ته هغه کوچنی یا د زرګرانو دغه پروت دی ته راځو چاړه کښته که ورور څه چاړه پورته کښته کړې اشپزخانه ده نو چاړه به خامخا نو پر دغه ترازو هر شی تلو د زوالي وزن هم تلو د مسالې وزن هم تلو د اوړو د یو خمیرې او د هر شي وزن تلو هر شي وزن تلو بیا راچو ښه د غوښو اندازه معلوموي همداشان د دغه اندازه معلوموي د غوړو د مسالې ځکه دا باید معلوموي ځکه چې اوس ته یو پیزا رول یو پیزا جوړه کړې اوس مطلب مثال د خبرې غټه پیزا چې د 400 ګرامه وړی تلل کېږي دغسې دا ټوله شیان غوښه هم تلو په ترازو کې بیا وراچو هر شی داسې تلو نو که دا ونه تلې بیا به تا غټه پیزا 500 ګرامه خوړلي بل انډیوال به دې 200 ګرامه خوړلي نو غره به سره شاو کم شاو مخ ته او غاړې به مو بند دي ولا ما ته ډېره پیزا راوړله یا ډېره ولا خو نه وایي چې ما ته ډېره راوړه هغه بل ورځ بیا راځي وایي کېدای شي بیا هغونه ډېره راکړي او کمه والا که دې کمه ورکړه هغه دستي وایي ولې ورور کمه پیزا الله دې ژوندی لره خیرونه یاسې قدرمنو دوستانو سمیع الله چنار د شخصیت خپرونې میلمه دی د دوی ځای ته راغلی یو د دوی په اشپزخانه کې یو دا د میده میده په کار لګیا دی او مجلس ما سره کوي تاسې ټوله اورئ سمیع الله چنار د کندهار او سیمې نوموتی او تکړه ممثل چې په لنډ وخت کې ډېر شهرت ترلاسه کړی دی نن دا دی په شخصیت خپرونه کې راسره میلمه دی د کور ودان چې زموږ همدغه غوښتنه یې ومنله او موږ ته وخت راکړي تر څو زموږ سره مجلس وکړي بانډار وکړي او همدغه میلمستیا ومني چنار صاحب څنګه د نورو ټلویزیونانو څخه البته د کابل څخه تاسو ته غوښتنې سوي دي چې راسئ زموږ سره کار وکړي که نه ولا بلکل سوي دي زموږ ملګری دی شاه محمد یارمل په اصطلاح شامو نو دم څو وارې غواړي چې یادونه وکړي او کړی یې ده خو د دې وروسته هم دی غواړي چې یادونه وکړي په خاطر د دې نه کوي چې دوی چې دي دلته اخته دي اوس نور ممثلین چې دي لکه زموږ تاسو تکړه ممثل خاکسار صاحب هغه چې دی هغه داسې معلوم کار نه دی نه اوس یو ځای و دکان و ټال یو شی نه دی معلوم نو هغه اوس د دې سره اخته و دغسې نور ممثلین دي چې یو کار یې نه معلوم خواران بیکار نو دوی هغو ته وایي چې زموږ سره کار وکړي موږ ته چې و هم وایي د دې شامو د دې ستا در مخه یو 2-3 ورځې مخکې شامو هم د دې راغلی و نو بانډار موږ سره وکړي نو پر دې برابر هغه اوس ځکه څه نه وایي چې موږ څو وار ورته ویل دي چې موږ دلته اخته یو یا زموږ اصلي کار چې دی دغه دی په هغه تمثیل کې دونه پیسې نشته بس چې هغه موږ اخته یو هغه بس د ولس دپاره اخته یو بس هغه مو بس ښه ډېره زیاته مننه محترم چنار صاحب دا چې د ده حده تاسو تمثیل کړی در دا وخت هم لا هم اخته یاست تمثیل کوئ ډېر لیدونکي مو کم کلیپان درلودله او د
په میډیا کې یا هم په فیسبوک کې په ټولنیزو رسنیو کې خلکو څه غوښتنې دي ستاسو چې باید تاسو په کومو موضوعاتو ډېر کار وکړئ؟ زموږ د هر انسان یا د هر ممثل هغه خپل کټګوري چې دا هغه معلومه ده د سکرپټو یا د طرحو پر برابر. موږ اوس دغه سیستم ته دغه برخې ته اوښتي یو چې موږ پیغامي ویډیوګانې ډېر جوړې کړو، که خندا پکښې کي که نه یې پکښې کي، که تمثیل سم وي که بد وي، خو ښه پیغام باید ولري. خلک اوس موږ څه دغه غوښتنه کوي او زموږ سره داسې مخته شوي دي ځکه چې موږ ډېرې پیغامي ویډیوګانې جوړې کړي دي. یو دوې رانې د مور ویډیوګانې دي چې په هغه کې ویش وسي او دغسې نورې دي د روینیانو یا په اصطلاح د نشهیانو ویډیوګانې دي. دا ټول غټ غټ پیغامونه موږ اخیستي اوس نوې ویډیو یا نوې خپرونه نن پورته شوه چې په هغه کې تکړه ممثل حاجم را سره دی یعنې ته را سره نو د فاتحې ویډیو نو دغه زموږ د خلکو فاتحه چې ده دوی خامخا په فاتحه کې هم ډوډۍ کوي او زموږ خلک ډوډۍ ځینې غواړي چې ویې نه کړي وایي دا داسې کمزوري خلک وه او دا داسې وه دا داسې وه دا نه دي پښتانه او دا پلانکی نه دي دا رواجونه. نو موږ اخته یو چې پر دې باندې ویډیوګانې جوړې کړو ته هم را سره یې نو خلک زموږ څخه پیغامونه ډېر غواړي. ښه او نه مو ویلی چې در ډېره حده پورې ډېر خوښوونکی ویډیو یا تمثیل مو کوم ویډیو یا فلم و چې ما په دا تېرو ویډیوګانو کې یادونه وکړه دغه د مور ویډیو چې ده چې 4 ورونه دي مشران کشران 4 ورونه دي په دا کې دوی راولاړېږي ویش کوي یو د بل سره په عذاب دي سره په تکلیف دي نور نه غواړي چې ژوند ګډ سره وکړي. په دې مابینځ کې دوی ویش سره وکړي مور پاتې شي ګردو ویش سره وکړي یا وکړي بره ولاړ شي نو مور په دا مابینځ کې پاتې شو چې زه د چای نو په دا خپلو کې بیرته دا ورونه چې دي یو پر بل یې سر ورغورځوي موږ په عامه اصطلاح یو پر بل یې پر اوږو ورغورځوي یو پر بل یې سر وراړو چې مور یې ستا ته خو مشر یې بل وایي یا ته خو کشر یې مور یې ستا بل وایي یا خو تر ټولو ته پر ګران یې مور ته بوځه نو مور یو نه غواړي. دا ویډیو چې دی دا تر ډېره حده پورې بیخي ډېره کتل شوې ده او د هر سین انسان یا د هر سین کس شخص کتلې ده که سپین ږیری دی که ځوان دی که ښځه ده که نارینه دی که کوچنی دی دا ټولو په دې خاطر کتل دی چې دا یوه عام موضوع ده زموږ په ټولنه کې نو هغه ویډیو تر ټولو ډېره کتل شوې. ښه بیا هم د خلکو په اصطلاح موږ هغه موضوعات باندې خبرې نسو کولی چاته موږ وضاحت نسو ورکولی یا موږ چاته نسو ویلی چې ته وروره مثلا د دې کار څخه تېر شه دا غلطه ده او دا سمه ده موږ تاسو په خوله نسو ویلی خو که درمون دوستانو په تمثیل په ژبه بیا دا ویل کېږي دوی داسې نه کوي چې مثلا احمد و محمود دا په نښه کې چې والله احمد داسې و یا محمود داسې و بلکې دا یو عام تمثیل دوی کوي او هر څوک کرکټر کې موږ خپله موجود یو دا شی چې موږ خپله کوو یا موږ کړی دي البته بیا کم لیدونکي چې دی هغه خپل ځان په دا کرکټر کې ویني بالکل یې ویني کله چې دا خپل ځان په کرکټر کې ولې حتما دی یو په یږي چې والله زم په کور کې دغه سیمه دغه ستونزه لرم زه باید اصلاح سم د دې کار زه تیر سم مرشم تمثیل یو لوی هنر دی قدرمنو دوستانو باید ممثل قدر وسی باید ممثل عزت وسی باید ممثل مش تشویق کو تر تشویق پر رفایاس ولا محترم چنار صاحب د تشویق برخه څنګه د خلکو مثلا د ټولنې د خلکو کور بیخي په لک واره ودان چې موږ ته زموږ د توقع خلاف یعنې چې موږ څونه توقع ځین درلوده موږ څونه د دوی څه تمه درلوده تر هغه یې لس چنده یعنې که لس چنده ووایم تر لس چنده هم زیاته مینه خلکو راکړې ده د خلکو ډېر کور ودان موږ یې تشویق کړي. ښه ډېره زیاته مننه. تمثیل چې کله یو څوک کوي کله چې یو څوک ممثل وي کله چې تشویق هم ورسره وي زه باوري یم چې تمثیل بیا تر دا لا تاثیرناکه کېږي تر دا لا به مخته ځي ځکه د خلکو ملاتړ ورسره وي همداسې ده. یوازې تمثیل نه په عموم کې هر کار چې راواخلې که په هغه کې تشویق در سره وي یا د یو چا په اصطلاح سپورټ در سره وي یو څوک چې د شاته در شا درته ولاړ وي هغه کار هغه عموما پر مخ ځي هغه خامخا او حتما مخ ته ځي او رنګ به راوړي هغه. بله زیاتره په ټولنه کې خلک تاسو په 2 وړونو پیژني نه دا نو د خلکو نومان دي ځینې وایي 2 وړونه ځینې وایي هغه صوفي و څوڼور ځینې وایي زر و چنار ځینې خوا دغه
دا نوم یې سم نه اورېدلی په زرچیلاله راته وایي ښه زرچینار زرچیلا زرچیلا زرچینار خو موږ یو دا ځینې د هغه نوم یې سم نه اورېدلی په کورو کې دا ښځې د هغه شوی دی بس دا نوم خوښ دی په زرچیلا مشهوره دی زرچیلا هغه شوی د دوی نوم زرچیلا ده تر ټولو جالبه خاطره دې راته ووایه چې ښه خندونکې د تمثیل د ډګره چې یا به هم د مینهوالو سره مخ شوی یا په عموم کې د تمثیل د اکټینګ په برخه کې تر ټولو جالبه بل ورځ طبله زر هم یادونه وکړه تر ټولو جالبه هغه وه چې موږ په تېر بدبختي ډرامه چې هغه هم خلکو ډېره خوښه کړه یعنې د هر کور که نه ده د دوم درېم کور کیسه ده په هر کور داسې پېښېږي نو په هغو کې زموږ په شوټینګ اخته یو په دا شوټینګ کې زه ځانوژنه کوم زما سره سیره سره ده په درخته کې بنده ده زه ځان راځړوم نو په دا ګړي یو ساده کلیوال راځغلي نو خو د باغ کار دی په باغ کې زه ځان راځړوم پر درخته باندې یو ساده کلیوال راځغلي وایي مه والله که ځان راوځړه ځانوژنه به نه کوې بر یو ګړی ما ځان ورته واچوی د تمثیل کې د ده سره رالم ما لیا زه بلا ځانوژنه کوم زه دې ژوند په عذاب یم لیا والله کې وکړې وله چې هر شی یې درځه زه داسې کوم داسې ورځم پلار ته ځي هر شی هر مشکل چې یې زه هغه درالوم درځه هغه بېرته موږ دا موږ ویډیو کوو د ویډیو دپاره موږ دلته امادګي نیسو زه ځان راځړوم نو دا خاطره تر ټولو جالبه ده ښه یعنې کانې سو یا کانې مو کوي ډېر ښه زیاتره وخت که درونو دوستانو کله چې په ځینو حالات کې د ممثلین تمثیل کې مثلا د ښار په ځینو واټونو کې یا د ښار څخه وتلي په ځینو ساحو کې ځینې کسان چې بیا راسي مزاحمات هم ورته کوي یا هم دغسې پیښې رامنځته کېږي لکه دا اوس دا ویل چې دوشاګویه سره جنجال نه څښان لغتې زیاتره داسې راغلي دي مثلا د شوټینګ په حالات کې نور خلکو مزاحمت درته کړی چې یا هم در شوټینګ تېر سي یا شوټینګ یې در خلال کړی په څو واره ځکه چې زموږ خلک چې یو شی ګوري نو هغه بیا تر هغه ساعته ګوري چې هغه په عذاب سي بس موږ شوټینګ کوو په ښار کې منه زه یم ته زر دی او احمد دی بل دی موږ ته سخته یوه کیمره راباندې نیول دا نور سره سوکان یا سره ځغلي یا نارې وي په دې کې دلته خلک راټولیږي چې سړک بند سو اتومات د ترافیکي ټکرو د دې څخه لاره بنده سوه نور بیا رش جوړیږي یو بل نس سره دغه کول نو بیا موږ تر هغه تمثیل څو واره تېر سوي په خاطر د دې چې موږ دا ته درولي یو موږ دې ته داسې سپین سترګې کړي چې موږ یا د دوی سره یو څه ووایو یا شوټینګ ورته پرېږدو ځکه چې خلک راټول سي ډېری سي نو باره نه کېږي کوم ښار بند سي هم لارې بندي او موږ تاسو په شوټینګ اخته یو بار مو څو وار مو ورته پرېږدي ښه داسې زیاتره وخت به راغلی چې مثلا په دغو حالاتو کې مو شوټینګ کړی او بیا وروسته مینهوال در باندې راټول سي بیا نیم ساعته دوی سره ودرېدلي یاست لکه څنګه سر منوس خلاص لکه دا و چې تاسو راشي چې مثلا ډېر خلک راټول سي نه ځینې وخت داسې حالات راسي چې مثلا په دغو حالاتو کې تاسو شوټینګ خلاص کړي نه بیا چې تاسو خپل ځان اوسه دې رشه کاږي یا باسي بیخي به زه هم ډېر وخت خو داسې اوس یو وایي ونیسه عکس زه د هغه سره عکس اخلم بل راورسېږي هغه وایي عکس دا د بل سره بل نو اوس خوا هم نشي وربدولی او دلته راشم ولا په یو رقم درې خوا ځان ځینې وباسم زه بېرته راځم ماز د موټر ته ورځم یو رقم چې ځان ځینې وکړ باره ولاړ ښه ډېر ښه ډېر زیاته مننه چنار صاحب په کور کې د ژوند څنګه دی رویه دې څنګه ده په کور کې داسې خوشک یې میانه روی یې خندهرویه یې زه عمومي داسې یم چې په یو ځای کې خندا جوړه کړم په یو ځای کې یو مجلس یو څه خستګونه زه غواړم چې یو خبره وکړم موږ تاسو مجلسونو کې سره کښېنو زه غواړم چې په کست یو داسې خبره وکړم چې ټوله یا وخاندي یا فکر واوړي یا مجلس نور هم ښایسته سي یا سم سي نو کور هم زه بس داسې یم د کشنیانو سره هم د اصلاح د ښځو سره هم د مشرانو سره د ټولو سره بس داسې یو مسخره و یو کشنی دغه لرم زه هر ځای چې یې صمیم فضا لرې بالکل ښه ډېر ښه ځینې کسان چې کور ته مثلا ځي خو نو خوشک وي او هغه خپله خستګي په کور کې مثلا بلې خوا زه خوشک تر خلاص ولاړ کړم ځکه چې سهار هم په پټ لمر راوځم د هوټل کار دی لکه نانوایان ده ماخستان هم د شپې هم پر 11 بجې پر 12 بجې په پټ لمر بېرته کور ته ځم نو باره چې ورسم اتومات هم د کور ته خوا ماته
قدر کېږي یا عزت راکول کېږي عزت مې کېږي هم زه باید کور ته قدر ورکړم هم باید عزت وکړم ځکه چې ګره ورځ وتلی یم ځینې نو هغه خلک اکثره هغه خلک خوش کوي ته وګوره شاوخوا چې دی بېکار وي کور ناست یا د ښځو سره ناست یا پر هغه کوچني موضوع باندې غږېږي عموما هغه انسانان خوش کوي دا چې په کار اخته یا چې وتلي هغه به دا کور ته داسې تږي په اصطلاح نو هغه ډېری خلک هغه رقم چې دي هغه خوش نه کوي دا چې په کار اخته نو زه یو د هغو څخه یم دا کاریګر خلکو څخه یې چې بېشکه چې نو څنګه دی په کور کې کله ناکله کومک کوي اشپزي کوي نه کوي خو ما زه خوش کتلی نه یم خلاص نو اشپزي ته اشپزي نه کوي یا ځکه زه دلته کومه دا دی زه دلې اخته یم که چیرې د خپرونه په کور کې واورېدل سوله او تا اول ته تا اشپزي کوله او دلته وایي چې یا نه کوم یا په میلو کې کوم اشپز خو یم په میلو کې کوم کور اوس نو چې زه پرې 11 بجې ورسم دی ورته چې بعد ما ته اشپزي راوړه خامخا مهمه دا نه ده چې ته د شپې اشپزي مثلا خو د هوټل کار دی ما درته ویل د ورځې جمعې ورځ مثلا جمعه نه ده معلومه شنبه نه ده معلومه اختر باندې مخته وي په جمعه مخته وي نو په دا خاطر نو کور ته راتله ته بل دا خو ښه کار دی یا ښه ده چې سړی باید کور کومک وکړي خو زه خپله نه کوم په خاطر د دې چې زه دلته کوم دوی به یو کور مړ وي کور کې زه ښار مړ وم زه اخته یم زه دوی نیم خمیر راغږي زه په دغه لاسو په دغه موټر زه 3-4 هغه رقم خمیر راغږم په دلته په دا دکان کې په دا رسټورانټ کې تر څو ښار مړ کړم کور دی آباد الله دې ژوندی لره قدرمنو دوستانه هغه کسان چې په کور کې خوشکې کوي نو د چنار صاحب څخه دې لږ څه زده کړي او په کور کې دې خوشکې نه کوي ځکه زیاتره وخت په روژو کې چې مثلا روژه یې ده په کور کې خوشکې کوي مثلا د کتغ لږ څه مالګه ډېرې یا کمه یې بس بلا دی ځینې کسان خو بیخي وال ټکول شوي هم په روژه کې تر موږ ښځې ډېر یا د کور وګړي چې دي ښځې نه تر موږ ډېر ستړي دي ځکه چې دا ما ته رامعلومېږي په خاطر د دې چې دغه داشتې لوړه ګرمي چې ده د حرارت ته 300 د لاندې 250 د کښته نو زه چې په دوبي کې دې ته ودرېږم بیا ما ته احساس کېږي یا بیا زه احساسولی سم بیا زه درک کولی سم چې هغه ښځې چې ډوډۍ پخوي په دا سره دوبي په روژه کې په غرمه کې نو پر هغو به څه تېرېږي دلته چې حاجي صاحب ته په دوبي کې راسې یو کولر چالان دی دوه دا غټ اګزاز دا دي ویني اګزازونه دا چالان دی دا کولر دغسې لګېږي ته چې په اصطلاح کنځل راته کوي و په تاوش را باندې راپاشي بیا هم هېڅ تاثیر نه کوي نو هېڅ سړی نه دی اوسه هر سړی ستړی دی که ته وایې چې زه ستړی یم زه کور ته ځم دوی ته خوشکه کوم هغه تر تا ستړي دي پر هغو دي اولادونه ورپرې ایښي دي پر هغو دي کوچنیان ژاړي پر هغو دي د کور ژوند ولاړ دی هغه تر تا ډېر ستړی دی نو هغه ته باید خوشکه ونه سي هغو سره باید په نرمه لهجه خبرې وسي بله قدرمنو دوستانو د ممثل ژوند ټول ژوند یې داسې د خوښیو ډک وي تل خندهرویه وي خو دا مو هیره نه وي چې زیاتره بیا دا وایي چې دوی څنګه چې په کلیپ کې خاندي په کلیپ کې خوشحاله وي همداسې دوی ټول ژوند به دغسې خوشحالي نه داسې هم نه ده خامخا ستونزې شته خامخا مشکلات شته خامخا داسې کړنې شته چې دوی په ځورېږي په کړېږي ښه مثال یې اوس دا دی چې مثلا دوی ممثلین دي تمثیل کوي خلکو ته یوه خوله خندا وربخښي د دغه تمثیل تر څنګ دا دوی کار کوي خواري کوي زحمت کوي تر څو یوه حلاله نفقه پیدا کړي د خپلو اولادونو او خپلو بچیانو کورنۍ دپاره یعنې وایي موږ ته د تمثیل له خوا څخه داسې عاید نه راځي چې موږ خپل فامیل په وچلو خپل کورنۍ په وچلو یا خپل هغه روزمره هغه مشکلات په حل کړو چې موږ یې لرو اما که چیرې موږ کار ونه کړو خواري ونه کړو نو تمثیل موږ هغه عایداتي سرچینه نشي کېدلی او باید په افغانستان کې حاجي صاحب سړی پر تمثیل تکیه هم ونه کړي سړی اول باید کار ولري تمثیل باید که دی ډېر شوقي دی دی ډېر شوق لري نو دی چې تمثیل د شوقه وکړي لکه اوس موږ دا یاخته یو کار کوو تمثیل کوو پر چا مې احسان نه دی پرو چې زه نو ممثل یم ما ته باید پیسې څوک راکړي یا شکر دی الحمدلله زه خپل کار هم کوم هغه تر څنګ تمثیل هم کوم کوم څوک د تمثیل خوشحاله دي د هغوی پر هغه برابر کور ودان کوم څوک د کار خوشحاله دي د هغې پر دا برابر لس واره کور ودان په افغانستان کې به ټوله تکیه پر تمثیل نه کوو اول به خپل کار کوو د کار سره که ته د رشتهګو ممثل یې ته د رشتهګو دونه شوق لرې چې ته تمثیل وکړې ته د رشتهګو غواړې چې ټولنه بدله کړې ته د رشتهګو یو شی وکړې دا ټولنې ته
نو بیا ته ممثل یې، بیا ته تمثیل کولی شې چې د کار سره سره ته تمثیل وکړې. ماشاءالله و دغسې ده. رابسو تمثیل برخې ته قدرمنو دوستانو، دا چې موږ پر تمثیل غږیږو او دی تمثیلي پارچه به هم موږ ته وړاندې کړي، یوه کوچنۍ تمثیلي پارچه چې کومه تمثیلي پارچه به دی موږ ته اماده کړي، نو هغه به هم موږ ته وړاندې کړي او تاسو به هم واورئ. چنار صاحب تمثیلي پارچې ته اماده یاست؟ تمثیلي دغه خو نو داسې موږ تاسو خو چې کار کوو تا ته معلومېږي، اول سکریپټ دی، بیا داسې د هغو څخه تېر شه. د هغو خو زه د هغه وایم، موږ تاسو هغسې کار کوو. موږ دلته ځای پر ځای به یو کوچنی داسې شی وکړو چې موږ یو وخت کوئ. آفرین دغسې دی. اوس به دې خوا بیا زه یوازې یم پسې چې وسګر د سکریپټ یوازې خپله جوړ کړم، نو تر دې به زه دا ښه وګڼم چې خپله یې په یوه دوه اوازو کې سره وکړم. دا ښه خبره ده، ځکه د ځان سره به زه سره دا بهترینه خبره ده. په یوه دوه غږونو یعنې په یوه دوه کرکټرو کې به دی موږ ته تمثیل وکړي. نو اوس به دی تمثیل موږ ته وکړي او تاسو ورته خوښ شئ. نو تمثیل خو ما تا ته وویل چې موږ هغه سکریپټ یو شی مې اماده وي، بیا موږ خبرې پر کوو، بیا د هغه وروسته تمثیل کوو. نو دلته زموږ پخواني ویډیوګانې کې یوه راپه یاد شوه، نو هغه به تکرار کړو که ستا خوښه وي. خوښه مې ده. خو دوه کرکټرونه یا دوه انسانان ناست دي، یو میلمه دی یو کوربه دی. نو دا کوربه دا دی چای ورته راوړی، میلمه ته یې کښېښولې، په کوټه کې ناست دی، چای ورته کښېښولې، یو ترموز شنې یو ترموز تورې شنې چای. نو دا کوربه ورته وایي دی چې دی د پاخه سین سړی دی، یا مطلب مشر دی چې درواخه چای درواخه. نو هغه ورته وایي چې کتر یو ګړی بانډار به وکړو. دی ورته وایي چې یا زه به در خو چای درواچوم، بانډار خوا دې کوو. نو بل ورته وایي چې صحیح دی راواچوه، مشکل نشته، بخښه کوه. نو حاجي صاحب سړی معنا مشر سړی ته موږ ته چای راچوي، دی ورته مشکل نشته، کوم یې در واچوم، تورې که شنې؟ دی ورته پر ما فرق نشته حاجي صاحب، هېڅ راواچوه. هغه بیا ورته وخندي چې یا فرق یې ولې نشته، خو همدغه شنې چې دغه تورې چې هېڅ یو راوښوه چې در واچوم. دی بیا ورته وایي چې والله در رښتیا ګویه پر ما فرق نشته حاجي صاحب، فرق یې نشته، هېڅ یې ور واچوه، څه فرق یې دی؟ ښه. هغوی وایي و من بیا هم ته راته وایه دا څنګه کار دی، کومې چای در واچوم؟ هغه ورته وایي چې یا در رښتیا ګویه پر ما فرق نشته. دی ورته وایي چې وروره نو فرق یې څنګه نشته، همدغه تورې چې هغه شنې چې خو دلته ده ته یو څه درد ورسي. هغه ورته وایي نشته حاجي صاحب، دواړې تودې اوبه دي، فرق یې څه شته، خو هېڅ یو راواچوه. دی ورته وایي والله ډېره څه کوې په ذاته قرآن که وکړې، ته دا ناشوقه یې، تا لیدلي تورې شنې چای پر تا فرق نه کوي، والله ډېره پورته شه غوړپ نه په ده قرآن که راشه وکړې. ماشاءالله ډېر ښایسته. په وروستۍ کې به دا چې د خپرونې وخت هم سره لنډ دی، غوښتل مې چې ډېر بانډار او ډېر مجلس سره وکړم. هغه بیا د خپرونې وروسته را سره وکړه، وروسته راغلی غوښتل مو دا چې په خپرونه کې مجلس وکړو، ښه دی چې دا خلک هم به واوري نه. بیا له هغه د موږ تاسې په میلو سره ځو د خیره سره یا بر به ورځ لاړ شو سم یو پلي مرغ به حلال کړو، یو کبابونه به وو، باره بیا ملګري بیا وګوري پر یوټیوب، بیا را سره وګوري پر فیسبوک بیا را سره وګوري. یعنې په میلې ته چې ځې اشپزیان هم ته کوې؟ د میلې اشپز زه یم، دلته په اشپزخانه کې اشپز یم، نو په میله کې خو باید اشپز شي. ولې زر اشپزي نه کوي؟ یا هغه مازرته ناست وي، هغه عکاسیان درسره کوي؟ عکاسي کوي او امرونه کوي. خو نو مشر دی، نو هغه پرېوله، هغه میده که هغه وکړه، اوله موږ سره اخته یو میده کوو. موږ بیا ځان ته دا نمر کړی وایي ځوان په خدمت ښه یست، بس ځان په دا خطه ایستلی. کله کله داسې راغلی چې بیا دې په میله کې اشپزي خراب کړي، ځکه هلته هغه د سرو زرو د تللو ترازو نه وي در سره بیا؟ یا نو خو بیا داسې دی، لاس عادت دی، د تللو ترازو دلته په دې مهم دی چې دا ته خلکو څه پیسې اخلي، نو خلکو ته باید د پیسو پر برابر سم شی ورکړي. هغه خو موږ ته ملګري یو، که خراب سي هم دونه فکر نه وي را سره، خو بیا هم باید نه شي خراب، او لاس مو عادت دی. ورځ چې مو کړایي وخوړله، زه نه پوهېږم چې هغه څنګه کړایي وه؟ دلې چې مو خوړه، دلې هغه بس عام خاص د چرګ د غوښ کړایي وه، د هغه سینه دلته چې پرته ده دغسې د پخه ډېره خوندوره کړایي وه. دا که ته ونه وایې هم ماته معلومېږي، ځکه خوندوره خو وه.
ونه ځکه ما وخوړه ما ته معلومه وه هدف مې دا دی چې بیا به څه وخت بیا داسې کړی وخورو. بلا خو نو دا سلاته د ځانه سره کوه چې ما ځې راتلې و ورته زه نن روان یم کړی سره ته راځې و په 10 کې 15 کې به کړی اماده شي. در کړایي و در اشپزۍ پرې بېرته راګرځو اشپزۍ ته دا چې د خپرونو وروستي شېبو کې به د پر اشپزۍ وغږېږي. بیا هم ځینې وخت داسې دوستان راغلي دي چې مثلا د کړایي ډاډه در کړې تاسو کړای خو بیا لا هغه نه پخوئ مثلا لکه یو ځانګړی کس مثلا لکه زه چې درته ته وایه چې راسې زنګ راووم ما ته زه کړی درته اماده کړم اډر نور تیارو چې زه ورسره خورم بیا یې ورتیارو زه بیا ورسره خورم د دې به بیا به راځي ما ته به راځي د دې هغه په چم وایي زما کمبلي ته به راځي نو ما ته به راځي د دې بیا زما سره خوري بیا زه ورتیارم د اډر دپاره یې نه ورتیارم چې دی راسه یوسي زه راغسې ورته کوم دا چې تا د هغه غوښې پرې کوې چې ما درته کتله د هغه چاړه ډېره تېره وه نه داسې وختونه راغلي دي چې ګوتې دې په پرې کړي دي و ډېر دا هغه وخت ډېر کېږي چې په یو شي دې فکر خراب وي اوس ژوند دی هره کم مشکلات هره کم خبرې راځي په ژوند کې نو چې فکر دې د چاړې څه واوښتي چې ګورې ګوته به دې پرې سوي او بیا په هغه اول سر کې ډېر پرې کېدله ګوتې چې ورسره نعادته وه نو بیا مې په وروستیو کې کرا کرا احتیاط سره شروع کړي دا احتیاط زه په دې عادت کړم چې زه باید ګوتې نه کړم پرې اوس هم ځینې وخت چې فکر مې خراب یا فکر بلې خوا ته واوړي چې زه ګورم ګوتې مې پرې سوي په هوټل کې خامخا به ته غوښې میده کوې او که نه نور وړونه دې میده یې درسره یا یوازې زه میده او زه غواړم چې د دې وروسته نورو ته هم روښم په خاطر د دې چې بلا 15 کاله خو ما 15 ورځې پرله پسې رخصتي نه ده کړې نو که زه خدای نه کرده یو مشکل یو بل شی بیا زه ولاړ سمه نو بیا به هغه تور پاتې بیا دې هغه وکړي یعنې ته د خپلې رخصتي په خطر وایې د خاص داسې رخصتي نه هر کم حالات راځي ځینې رخصتي داسې رخصتي د دکان دپاره خو نو رخصتي ده خو زموږ د ژوند دپاره یو مریض و یو دا شی دا انسان راځي بل اختر راځي شکر دی موږ تاسو ځو نورستان ته ځو باره به د دې څوک پاتې نه به کار باندې او هم به میله اوسي ډېره زیاته مننه په وروستۍ کې دې څه وینا د غوښتنې دي څه د اورېدونکو څخه اورېدونکو ته مې دغه یوه هم پیغام دی البته دوه دي هم پیغامونه دي هم یو ځینې غوښتنه دا ده د دوی څخه چې دوی باید خپل د چلاو وسایل قرار وچلوي مطلب مې ترافیکي قوانین مراعات کړي یو دا پیغام دی بل پیغام ټولو ځوانانو ته مې دا پیغام دی ټولو اشخاصو ته چې دوی دې مثبت واوسي منفي اوسېدل هم پر ټولنه باندې بد تاثیر بد اغېزه کوي هم د ده پر دماغو بیرته بد تاثیر او بد اغېزه کوي نو زه دوی ته دا وایم چې که په میډیا کې که په عام ژوند کې د یو چا پر برابر مثبت واوسه مثبت فکر وکړه مثبت واوسه مثبت ژوند وکړه انشاءالله د ژوند به خوند واخلي علامه ژوندي لره تشکر ډېره زیاته مننه له تاسو څخه چې خپل هغه قیمتي وخت موږ ته ډالۍ کړ او خپرونه مو راسره ثبت کړله مننه حاجي صاحب محترم الله دې هر وخت راوله او که چیرې ضرورت پېښ سو هلته هم در غوښتلی سې مشکل نشته ستا دپاره به موږ هر څه کوو د ولس دپاره د ټولنې دپاره بیا هم الله مو هر وخت راوله خپل ځای کور مو آباد نه زړه در باندې لرو دا چې تاسو هلته هم سټوډیو ته هم راځئ هر وخت به راځئ او زه باوري یم ما نه غوښتله چې تاسو د کار وباسم ما نه غوښتله چې ستاسو همدغه وخت در ضایع کړم تاسو هلته راسئ نو ما دا بهترینه وګڼله چې راسم دلته هوټل ته راسم رستورانت ته مو راسم دلې یو ګړی مجلس در سره وکړم او دلې د خپرونې په باب هغه لوازم موضوعات چې پر هغه باندې وغږېږو مننه خیر اوسې ستا او د ټولو اورېدونکو څخه مننه چې تر دې وخته راسره وه او خپرونه یې پوره واورېدل که پوره نه یې اورېدلې نو بیا دې تکرار بیا واوري ځکه موږ ته څه خبرې دوی ته درلودې او دوی دې واوري بله قدرمنو دوستانو راسره په شخصیت خپرونه کې میلمه ښاغلی سمیع الله چنار و د کندهار او سیمې تکړه ممثل
او هیره مو نه وي چې دا شخصیت خپرونه ده. شخصیت خپرونه شنبه او یک شنبه ماښام پر 6 بجې وي. که چیرې تاسو په شنبه خپرونه نه وي اورېدلې یا پوره خپرونه نه وي اورېدلې نو د یک شنبې په ماښام 6 بجې بیا واورئ. تر یو بلې داسې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو درنه چوپړ ته راګرځم د یو بل دغسې میلمه سره تاسو پر لایزال او ستر رب سپارم. ښه ژوند ولرئ. د خدای په امان.